هر شپه په دې کلي کې یو ماشوم ورکېده او عجیبه خبره دا وه چې هغې به اورېدل کېدې خو هېڅوک به نه ښکاره کېدل. دا کیسه د یو زاړه او یوازیني کلي ده چې د ورځې هر څه عادي ښکاري. ماشومان لوبې کوي، ښځې کارونه کوي، سړي کروندو ته ځي، خو لکه چې شپه شي یو ویرونکی چوپتیا ټول کلی ونیسي. په پیل کې چا پام ونه کړ. په لومړۍ شپه یو ماشوم ورک شو. خلکو فکر وکړ ښایي چېرته تللی وي، خو په دویمه شپه بیا یو بل ماشوم ورک شو او په دریمه شپه یو مور په ژړا کلی ته منډه کړه. زما ماشوم نشته. اوس ویره زیاته شوه. هره شپه همدا کیسه تکرارېده. یو څوک به له کوره ووت او بیا به هېڅکله بیرته نه راتلو. د کلي نه بهر یو زوړ هدیره وه. د ورځې عادي ښکاره کېده، خو د شپې فضا یې بدلېده. خلک به ویل دا د پیریانو کار دی، ځینو به ویل هلته یوه بلا ده چې ماشومان وړي. مولا صاحب ویل نن شپه به موږ دا راز معلوم کړو. په لومړۍ شپه هغه یوازې هدیرې ته لاړ او ناڅاپه یو سیوری د هغه مخې ته راغی. هغه یو ویرونکې بلا وه، اوږده ویښتان، سرې سترګې او یوه ډارونکې موسکا. مولا صاحب ویرېدلی بیرته کلي ته راغی او ویې ویل یوازې تګ خطرناک دی، موږ باید یو ځای لاړ شو. کله چې هغوی هدیره وپلټله یو پټ زیرزمین یې وموند. کله چې دروازه یې خلاصه کړه ټول حیران پاتې شول. ټول ورک شوي ماشومان هلته وو ژوندي، خو بندیان هغوی ټول خوشي کړل. کله چې له بلا نه حقیقت وپوښتل شو هغه ناڅاپه په ژړا شوه او د هغې اصلي څېره ښکاره شوه. هغه بلا نه وه، هغه یوه معصومه نجلۍ وه چې د نږدې کلي اوسېدونکې وه. د هغې خپلو خپلوانو د تور جادو په وسیله هغه بلا ګرځولې وه. هغه مجبوره وه، هغه خپله هم یو قرباني وه. مولا صاحب دا وکړه او د الله په حکم هغه نجلۍ بیرته عادي انسانه شوه. ماشومان خپلو کورونو ته ستانه شول او کلی بیرته آرام شو. اوس زموږ کلی بیا امن شو. ماشومان بیا خوشحاله دي. نور هیڅ ویره نشته، هر چا سم شول. که تاسو تر دې دمه زموږ ویډیو ګورله نو مهرباني وکړئ زموږ چینل سبسکرایب کړئ او ویډیو لایک کړئ ترڅو زموږ راتلونکې کیسې تاسو ته په لومړي ځل ورسیږي.